اے پلانانو د الله نه ویریږئ او د بچو په منځ کې انصاف وکئ که یو بچی دی هغې له یو شی ورکې نو باید بل ته هم ورکې حدیث کې راغلي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا وایي ورځې زما پلارو ما له یو غلام راکه او ما ته یې ویلې چې دا غلام ته واله وایي زما مور زما پلار ته یې ویلې چې داسې کار وکړه دا نعمان ابن بشیر بوزه د رسول الله خوا ته او رسول الله په دې خبره باندې ګواه کړه چې تا دې له غلام ورکړی دی وایي دغه نعمان ابن بشیر وایي زه مې پلار بوتلم د مور په مشوره باندې د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته او رسول الله ته ویلې چې رسول الله ته ګواه شه ما دې نعمان له یو غلام ورکړی دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې آیا تا ټولو بچو له دا غلامان ورکړي که نه صرف نعمان له دې ورکړه ویا رسول الله صرف دې له مې ورکړلی دی نور له مې نه دي ورکړي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې دا خو د دروغو ګواهي ده د ظلم ګواهي ده څنګه دا ګواهي ورکمه ټولو بچو له ورکړو بیا داسې ویلې چې فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم اے پلانانو د الله نه ویریږئ او د بچو په منځ کې انصاف وکئ که یو بچی دی هغې له یو شی ورکې نو باید بل ته هم ورکې بعضې پلارانې ظالمانې دا خپل ځمکه ټوله دې بچي پسې ولیکي او هغه نور بچي چې بیا هغه سوال د غریبانان کېنېسته دا ظلم دی د بچو په مابین کې یو بچي له چې څه ورکې بل بچي له به هم ورکې علما وایي چې یو بچي له روپۍ ورکې بل له به هم ورکې علما وایي چې یو بچی ښکلی بل به هم ښکلی د بچو په منځ کې به فرق نه کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم دی چې کلی دی فاتقوا الله واعدلوا بین اولادکم د الله نه ویریږئ او د بچو په منځ کې ګوره عدل وکئ ظلم چې دی دا انتهایی بد کار دی قرآن کې الله وایي ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله ظالمانو ته هدایت نه کوي بل ځای کې الله وایي انه لا یفلح الظالمون الله ظالمان خلق نه کامیابوي او بل ځای کې وایي چې ولهم اللعنه ولهم سوء الدار کم خلق چې ظالمان دي د خلکو لپاره لعنت دی او د خلکو لپاره بد کور دی او بل ځای کې الله وایي سورة المؤمن کې ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع الله وایي د ظالمانو دپاره کم دوست هم نشته دی او د ظالمانو دپاره بیا کوم سفارش هم نشته دی په دې جهنم کې